مسافرو ژوند لکه اوږده لاره وي، هره ساه یې د دردونو اشاره وي. د پردیسۍ په ماښامونو کې ژړېږي، خو په شونډو یې خاموشه مسکا وي. کله د کلي د جومات اذان یادېږي، کله د مور د دعا سیور یادېږي. د کوچنیو کوڅو هیره خاطره ورته، د زړه په ژورو کې ارمان شي ګرځېږي. دوی د رزق په تلاش کې لړې لاړ شي، خپل خوبونه د قسمت په لاس کې ورکړي. خو د شپې په یوازیتوب کې بیا رو رو د خپل وطن د مینې سندرې واوري، د خپل وطن د مینې سندرې واوري. مسافر که هر څومره ځان مضبوطو ښکاره کړي، د زړه دردونه یې په سترګو کې ښکاري. دوی د خلکو په منځ کې هم تنها وي، او د یادونو طوفان ورسره جاري وي. د مور لاسونه، د پلار نصیحتونه، د دوستانو خنداګانو مجلسونه. ټول د وخت په دوړو کې پټ پاتې شي، خو په زړه کې یې تل ژوندي وي یادونه. پردیسۍ داسې امتحان دی د انسان پرې، داسې امتحان دی د انسان پرې، چې هېره ورځ پکې یو نوی غم پیدا شي، چې هېره ورځ پکې یو نوی غم پیدا شي. کله د مینې خطونه نه راورسېږي، کله د انتظار شپه تر سهاره اوږده شي. خو بیا هم مسافر یم مرګ ژوندې پاش